علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې موږ د ایزي پیسه په ذریعه باندې پیسې استوو یو چاته پر هغه باندې زموږ څه پیسې کاټوي. آیا دغه پیسې کاټول د ایزي پیسه په ذریعه باندې او هغه پیسې چې هلته رسیږي دا جواز لري که نه؟ د دې محترم ورور د دې پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې نن سبا د سهولیت له کبله هر موبایل کمپنۍ د ایزي پیسه په نامه باندې یو سهولیت جوړ کړی دی چې د هغه په ذریعه سره دوه کاره کیږي. یو کار دا چې د یوه ځای څخه بل ځای ته پیسې لیږل کیږي. دویمه خبره دا چې د دې په ذریعه سره د بجلی بیل یا دغه رقم د موبایل فون بیل یا د ګیس بیل دا ټول جمع کیږي، یا دغه رقم دا د ایزي پیسه په ذریعه سره په کمپنۍ سره پیسې جمع کیږي، بیا پر هغه باندې زیات دغه راوځي پیسې او دا شان راوځي. نو آیا دا څنګه دی؟ دغه حکم چې د ایزي پیسه په ذریعه سره چې یو سړی پیسه منتقلوي بل ځای ته، دا د حوالې حکم دی. د هونډي کاروبار چې په اردو کې ورته وایي حوالې حکم دی، او حوالې په ذریعه باندې د یوه ځای څخه بل ځای ته پیسې لیږل. په دې اړه باندې علما لیکي چې دغه پیسې چې دی لیږي دا چې چاته ورکوي، مثلا کومې کمپنۍ به لیږي، یا د ټیلینار سه لیږي، یا د جاز سه لیږي، یا د زونګ سه لیږي، یا د بلې کمپنۍ سه، هغه کمپنۍ ته چې دی دا پیسې ورکړي دا قرض ورکړي. بیا چې په کوم ځای کې ځینې وصولوي هلته بیا یو کس د ده وکیل وي، هغه دا پیسې د داسې وصولوي. اوس دغه کمپنۍ والا که چیرې داسې چې پر دغه باندې پیسې کاټ کړي، دا کاټول دا جایز دی، ځکه چې دی خپله هغه خرچه یا کم سهولیات چې د جوړ کړي دي هغه مصارف کوي، یا د یوه ځای څخه بل ځای ته پیسې لیږل دا هم قسم مصرف پر راځي، مصارف پر دې راځي. نو دغه مصارف له کبله که دی چیرې پیسې کاټ کړي نو دا جایز ده، خو البته دا پیسې به معلوم وي چې پر 1000 زه ستاسو دومرې کاټوم، یا پر 2000 دومرې کاټوم، یا پر 3000 دومرې کاټوم. د دې صورت چې کم دی هغه د حوالې صورت دی. په دې باندې علماو بحث کړی دی. فقه البیوع کې حضرت مولانا تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه او مجمع الفقه الاسلامیه دوهم ټوک کې دا بحث تا کتاب المعابیر مجله فقه مجمع الفقه الاسلامي او بدایع صنایع به دې ټول په دې باندې د حوالې پر بحث باندې تحقیق کړی دی. او پاته سو دومه خبره د دې په ذریعه سره بلان جمع کول دا هم یو قسم سهولت دی، جایز دی که چیرې زیات پیسې نه پر وخت رسي. او دا چې ایزي پیسه کې پیسې جمع کول او بیا پر هغه باندې دته قسم انعامات راوتل یا داسې، دا سراسر ناجایزه او حرام دی. دا د سود په ذریعه کې راځي، ځکه چې کوم پیسې کمپنۍ ته ایښول کېږي د ایزي پیسه په نامه باندې دا قرض دی. پر دغه قرض باندې که دته بیا انعامي بانډ راوځي، انعامات راوځي، یا دغه رقم متعین نفع راوځي، دا سود دی، د دې څخه ځان وژغورل سي. البته د ضرورت په خاطر د ایزي پیسه په ذریعه د یوه علاقې څخه په بل علاقې باندې پیسه نقل کول او بیا پر هغه باندې یو متعینه نفع اخیستل دا جایز دی. دا د حوالې په حکم کې دی. حضرت مولانا تقي عثماني صاحب پر دې باندې تحقیق کړی دی په کتاب البیوع کې. نو دا صورت کوم دی هغه جایز دی. الله مو وساته. والسلام علیکم ورحمت الله.